حکومت نه دی، دا امنیت نه دی، دا د مسلمانانو په ګټه حکومت نه دی، دا د یو شخصي خلکو په ګټه حکومت دی. یو معامله ده روانه ده، یو څو ورځې به دا ریاست وچلي سره چربي کې سره یوبي چې ځي به په خپله لار باندې. د حکومت دننه امنیت ضروري دی. تصرف الامام منوط بالرعیة منوط بالمصلحه. دا ټول امام چې تصرف کوي یا د هغه نه راکښته د هغه ټولو تصرفات په مصلحت د امت پورې تړلي دي. عامه مصالح به په نظر کې نیولي وي، عامه مصلحتو دپاره، شخصي مصلحتونه به نه وي. شخصي مصلحتونه خو دا دي خپل زوی راوله پکې دروایه، ورور راوله پکې دروایه، قوم راوله دروایه، بل راوله دروایه، دا هلته خپل کورکاڼۍ دي سره جوړه که عام مصلحت په نظر کې نشته. دا خو د مخکې حکومت هم نو خو امنیت نه و. د امنیت د ثبات دوام دپاره دا شرط دی چې خواهشاتو پرېږدي. رهبر طالبان در بخش‌های دیگری از سخنرانی خود در مورد تعزیرات و اجرای حدود صحبت کرده و وزیران و مقامات بلندپایه را به اطاعت از اوامر فراخوانده است. څنګه زه وایم همدا یو چا یو مسؤل څه پوښتنه وکړي تعزیر ورکوي و دې سړي ته دا سړی بندي که دا سړی ووهه. کوم سړی د بندي کېدو مستحق دی، کوم یو د دې چیزې خبرې مستحق دی، کوم یو د ترش تندي مستحق دی. دا منازل د خلکو، دا مراتب د خلکو په دې تعزیراتو کې دا تاسو ته معلومیږي. دا چې د یو اسلامي نظام یو والي وي باید دا ټول ورته واضح وي چې پر دې طریقه باندې به کېږي. دا خو نن د دې ملت د دې امت سرپرستي دا په غاړه باندې ولوېده. ټول حقوق غواړي، نر یې هم غواړي، ښځه یې هم غواړي، سپین ږیری یې هم غواړي، ځوان یې هم غواړي، عالم یې هم غواړي، یتیم یې هم غواړي، کونډه یې هم غواړي او د دې حوایج به پوره کوي. شیخ صاحبانو تاسو ته وویل د خپلو امراو اطاعت به خپلو منازلو باندې، د ولسوال اطاعت به هغه د ولسوال تر حاکمیت لاندې هغه بیا کوي. هغه په داسې حیثیت ورته ګوري چې د هغه د امیرالمؤمنین دی، دا چې درته دی. ولسوال به د والي، والي به د وزیر، بل به د بل به د مراتب یې مراتب. بیا خودخواهي هم ختمېږي، خواهشات هم ختمېږي.